د دین اسلام ډیرو قدرمنو درنو او عزتمندو ورونو د تیرو خطباتنا سلسلوار د ایمان شعبې شروع چې ایمان د پاره یو څو څانګې دي باید منګه هغه ته متوجي شو هغه زکو هغه عملی کو تر سوچ زمنګ ایمان پرشي او د ایمان د نقصان او نیمګړتیا نه بچ شو نو د ایمان د شعبونه یو شعبه حلال خوري ده چې سړی په خپل خوراک کې د دې خبرې اهتمام کوي د دې احتیاط کوي چې چرته زما خېټه ته حرام رزق لا نړشي او زه حلال رزق وګټم حلال کسب وکم او په دې حلال باندې زما بدن قوت حاصل کی زما خوګورونو دا د ایمان هغه ضروری شعبه ده چې انسان دا په اهمیت سره عملی کی نو د زړه به صالح شي د بدن نه به نیک اعمال صادریږي د عملونه به د رب په دربار کې قبليږي دیبا الله بددن راضی وي دیبا د ټولو انسانانو نه ډیر عبادت کوونکی انسان جوړ شي او د دې زړه بنرم شي زړه وجدا د زما خبرونو چې د حرام او مثال د زهر ده بلکې د زهر نه هم ډیر زیات خطرناک دي وجدا د چې زهر زمنګ دی فانی دنیا ته ضرر رسي حرام مال خوراک زمنګ ابدی دنیا ته ضرر رسي ابدی زندګی ته چغه آخرت ده حرام او په وجه باندې زړه فاسدیږي د حرام او په وجه د بدن ګناهونه صادریږي د حرام خوري په وجه باندې بچیان سرکشکیږي د حرام خوري په وجه د الله غضب او لعنت نازلېږي د انسان ګټل رزق د انسان نه هغه الوزي بقا د انسان سره نه کوي د ژوند نه د کور نه د مال نه د تجارت نه د حرام خوري په وجه برکتونه الوزي ډیره د خطر خبر ادا ده چې مونږ ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کلا د دې زمانه تذکرہ کوي نو فرمایي چې سیاتی علی الناس زمان لا يبالي المرء من اين اخذ امن الحلال ام من الحرام دسه یو دور با په انسانانو باندې راځي چې څوک بدا فروان نه لري چې دا مال ما د حلال نه واخستو او که د حرامونه زما رزق حلال دی او که حرام دا سوچ به څوک ځان سره نه کوي دا حساب به د ځان سره نه کوي لکه د نن سبا دور هم دغه انداز دی زما خوګورلو منګه او تاسو حلال هغه ته وایو چې په لاس راشي بس دا زمونږ د پاره حلال دی حرام هغه ته وایو چې وسم په بر نشي و وګوره پلانې حرام خور دې دا کار کوي باغې زمونږ وس نه بریږي کوم حرام باندې چې زمونږ وس بریږي هغه کوو زګه خو زمونږ خوګورونو زړونو کې فساد دې د الله هغه یرا زمونږ استاد زړونو کې ناراضي څنګه چې مناسب ده هم دغه رنګ د اعمال او د نیکو اعمال هغه شوق او جذبه ناراضي کوم چې د صحابه وا د الله د یرینه جړا زمونږ د سترګو نه ناراضي کوم چې د نیکانو او صالحینو صفت ده تهجد گزاري توفیق مونږ ته نه ملاويږي کوم چې د ټولو صالحینو خپل صفت ده د دې بنیادی وجه دا ده مونږ په خوراک کې زهر خورلې دي دا زهر اثر اوس مونږ وینو چې د دې خیر د خپل شعبونه مونږ محروم یو د ټول بدن ملک او بادشاہ چې دغه زړه ده د زړه فساد د
کې راځي چې کله یو انسان حلال خوري کوي د هغه انسان زړه کې نرمي وي دغه زړه د الله نه یریږي بلې زړه کې د خیر جذبات راوچتېږي دې زړه کې د ګناهونو نفرت پروت وي او چې کله حرام زړه ته لاړ شي خېټې ته لاړ شي دغه کمال ختم شي امام احمد بن حنبل رحمه الله نه پوښتنه وشوه چې بما تلين القلوب احمد بن حنبل دا زړونه په څه شي نرم کېږي هغه ویل باکل الحلال زړه ال صالح کېږي زړه ال کمال ته رسېږي چې انسان حلال خوري کوي حلال خوري زړه کې صلاح پیدا کېږي دا زړه صالح شي دغه زړه کې د الله یره کېني د الله تعظیم کېني د الله او د رسول محبت کېني دې کې د نیکو اعمالو جذبات کېني کدا نه نو په دې کې به فساد راځي مشهور روایت د نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه تا کہ ہم دغه خبر ذکر ده چې هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد من تنقل کوي چې الحلال بین والحرام بین وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس حلال خکار دی او د دې تفسیر بل حدیث کې راغلی دی چې الله بخپل کتاب کې حلال کړی دی او د الله رسول حلال کړی او حرام خکار دی او هغه دی چې الله او ته کتاب کې حرام وای د الله رسول او ته حرام وای د دې په منځ کې بعضی امور دي چې هغه مشتبهات دي یو دلیل د شګور ته وای چې حلال بل دلیل د شګور ته وای چې حرام دام پرېدا یا بعض علماء د قرآن او سنت پرنا کې فیصله کوي چې حلال او بعض علماء د قرآن او سنت پرنا کې فیصله کوي چې دا حرام دي مشتبهات او رمضان پرېدا ځکه د الله نبی د دې مثال فرمایي وای د دې داسې مثال لکه یو شپنکې خپل ګړي چیلې چې ده هغه د چراغا په خوا کې سره نو چې په خوا کې سریږي یو ورځ به د غفلت د وجه دستا ګړي چیلې د چراغا ته وراوړي او ته به د ملک او بادشاہ د طرف نه جرمانه کېږي او به فرمایل چې هر بادشاہ خپل چراغا لري د الله چراغا چې پاغي کې ور سریدل ناروا دي جرمانه ده حرام دي که حرام او تور وړي د الله په وړاندې په سخت جرم مجرم دي دی حدیث په اخره کې ذکر کوي الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب وې زړه کې یو ټوکړه ده په بدن کې یو ټوکړه ده کداغه ټوکړه صالح شي ټول بدن صالح شي ځکه هغه بادشاہ دی دا ټول اندامونه رعیت دی بادشاہ چې صالح وي رعیت ټول سم چلیږي سیده رواني او بادشاہ چې فاسد شي ټول رعیت فاسد شي هغه زړه دی زړه محدثین د دې حدیث په تفسیر کې ذکر کوي وای د دین رستو دا خبر ذکر کړه چې د حلال او حرام ذکر یو کو به وي بدن کې یو ټوکړه د کدا صالح شټول بدن صالح کېږي وای دې کې د الله نبی مونږ ته د دې خبرې راهنمایي کوي چې د دې زړه صلاح د حلال خوري په وجه راځي که زړه حرام دی او خړل لپاره د زړه د صلاح تمام مکه و بیا دغه زړه بیا فاسد دی هم دسه زما خوګورونه چې کله یو انسان اعمال کوي نیک اعمال د دې ته د اعمال او توفیق نه ملاويږي تر څو پورې چې د خوراک کې خیال او سوچ اونکي چې زما خوراک حلال دی او که زما خوراک حرام دی ذکر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمای کن ورعا تکن اعبد الناس تد حرام نه پرهیز وکا د مشتبهات نه پرهیز وکا ورع ځان کرا ولا ورع دې ته وای چې سړی د حرام او نمزان ساتي او د اشتباهي سيزونو نمزان ساتي نو ته د ټولو انسانانو نه ډیر عابد انسان جوړ شي
د دې دوه مطلب دي یو دا دی چې کله یو انسان د حلال خورۍ اهتمام کوي دې ته د خاصه عبادتونو توفیق ملاويږي څنګه چې سهل بن عبد الله التستري رحمه الله فرمایي وای من اكل الحلال اطاع الله شاء ام ابا ومن اكل الحرام عصى الله شاء ام ابا سوچ حلال خوراک کوي د بدن نه بد الله خپل بندگیان صادریږي د خوخه یو خوخه نه حلال خوراک کې دا یو اثر پروت دی او چې څوک حرام کوي د بدن نه بد الله نافرمانیان صادریږي پدې وجه باندې چې ته حرام کړی دی او د حرام اثر د الله نافرمانی ده او دویمه معنی د دې کن ورعا تكون اعبد الناس معنی دا ده چې د حرامونو پرهیز دا ګوره ډېر اعلی عبادت دی ډېر ښکلی عبادت دی یو ځل سفیان الثوري رحمه الله نه یو کس راله پوښتنه ته وکړه چې جناب په احادیثو کې د اول سب څومره فضیلت راغله ده سفیان الثوري رحمه الله تعالی چې حلال روټي خورا اخر سب کې ودرېږه ستا بلوی مقام حاصل کې یقیني چې د اول سب فضیلت په قران او احادیثو کې ډېر زیات راغله ده چې د الله نبی فرمایي چې أغبد دي صف إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول لكن سفيان الثوري رحمه الله بدي پوښو چې د دې ظاهري عبادت او اهتمام ډېر کوي او په تجارت کې د حلال او حرام او خیال نه کوي ځکه او ته د دې خبر اهتمام ورکو ویل چې حلال خوره کنه اخر سب کې ودرېږي هم به اوچت مقام حاصل کوي یو انسان چې حرام خور انسان وي هغه ته د نیکو اعمالو توفیق نه ملاويږي او که کوم اعمال کوي هغه قبليږي نو ځکه قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین فرمایي انما يتقبل الله من المتقين الله چې اعمال قبلي الله چې عبادت قبلي الله چې صدقات قبلي د متقیانو صدقات قبلي مفسرین ذکر کوي مطلب دا دی چې د قوم چې وي د حرام او نزان ساتي د مشتبهات ځان ساتي دا تقوا ده نو الله عبادت قبول کی چې خوراک حرام لباس حرام مسکاک حرام که الله رب العالمین ته ډیر عبادتونه وکي قبليږي نو مونږ ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم د یو عبادت تذکره کوي چې نن مونږ او تاسو سره هم دا سوال دی دا اشتباه ده چې ډیر دعاګانې الله ته کوم نه قبليږي دا بس وجهي د جواب د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوالا چې چرې به دي دعاګانې قبول نشي لاسونه به دي په دعا باندې ستړي شي خو دعا به دي نه قبلېږي که حرام خور انسان او د حلال اهتمام نه کوي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د یو انسان تذکره وکړه ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشغث اغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أنى يستجاب له یو انسان بڑی روگت سفر کړي سخت سفر بمی سر به ببر وی په دې سفر کې گرد علوده بوي او امام نووي رحمه الله فرمایي وي د دین السفر د طاعت مراد ده حج ته وتلی عمره ته وتلی د علم طلب پسې وتلی جهاد ته وتلی الله ته بلا سونه وګړي چې یا الله دا دعا مې قبول کو یا الله دا دعا مې قبول د خوراک حرام وي لباس به حرام وي سکاک به حرام وي ټول تربیت او بای په حرام غذا باندې شوی د الله نبی ان یستجاب له د دب څنګه دعا قبول شي ان یستجاب له
دیو جنا وحیب ابن الورد رحمه الله فرمایي وي قسم په الله که د دې ستنې په مقدار باندې ودرېږي او دومره اوږده منځونه الله ته وکړي قبول به نشي تر څو چې خېټې له کم خوراک دي د هغې سوچ ونه کړي چې حلال دی که حرام دی ډیره خطرناکه خبره ده زما خوږو وروڼو په دې بنیاد باندې چې انسان معدې له حرام لاړ شي دغه غوښه په اور باندې سوځل کېږي دا د الله په عبادت کې به نه استعمالیږي ځکه خو موږ ته د الله نبي فرمایي ای لحم نبت بالسحت فالنار اولا به هغه غوښه چې د حرامو نه راوټکېده اور ډېر حقدار دی په هغې اور د په اور باندې ولې کېږي جنید البغدادي رحمه الله یو ورځ ماشوم یو بلې ماشومې بهر ته راویستلی ګوري چې د ګاونډي وینځي هغې ماشوم له مینه راله او هغه ماشوم یې په غېږ کې واخیسته او خپلې سینې ته یې واچو جنید البغدادي رحمه الله چې رالی چې ګوري چې بچی د ګاونډي وینځي خپلې سینې ته اچولی دی او د هغې پۍ هغه له ورکړل د دې ماشوم واخیسته او په خوله کې ګوته ورکړه هغه پۍ یې ټول الټې کړه بېته او ویل دا کار مې ځکه وکړو چې ما په خپل بچي سخت رحم وکړو ځکه د الله نبي فرمایي ای لحم نبت بالسحت فالنار اولا به کومه غوښه چې د حرامو نه راوټو کېږي اور په دې ډېر حقدار دی د دې وینځې سید او سردار سودخوري کوي سودخوري او هغه پیسې دا وینځه خوري د هغې نه پی پیدا شو هغې دې له ورکړه څنګه به زه دا خپل بچي ته پرېږدم ما په خپل بچي باندې ته رحم وکړې زما خوږو وروڼو په بچي باندې رحم دا نه دی چې هغې ته ډېر مال واچوه او سوچ مه کوه چې د حلالو نه یې که د حرامو نه یې ښکلی بلډینګ ورته جوړ که ګاډی ورته ودروه قسم قسم پیسو نه یې جب ډک که نو بیا دغه بچي کې سرکشي خود به خود پیدا کېږي ځکه حرام زهر دی د زهر اثر دا دی چې هغه کلمې شوکوي کلمې ټوکړې ټوکړې کوي نن هم دور باندې دا شکایت خلک کوي چې یاره استاد جي بچي مې خبره نه مني بچیان مې سرکشه دي بچیان نافرماني کوي د بچو نه تنګ ما لږې دم کا داسې وظیفه راوښی وه چې هغه ووایم او دا بچي منقاد شي کله یو عالم ته وایي بچو ته دعا کوه کله بل عالم ته وایي کله یو قاري ته کله بل چې څوک لږ په نیکۍ ویلې وایي بچي مې ډېر سرکشه دي دا به څنګه ښه شي بنیادي وجه دا ده چې تا د بچو غذا حرامه پیدا ورکړې ده سوچ دې هغه وخت کې نه دی کړی دا بچي دې په حرامو رالوی کړي دي حرامو کې د الله نافرماني ده حرامو کې سرکشي ده حرامو کې د الله د مخالفت او د الله د رسول مخالفت ځکه خو به پوه شئ چې کله دغه بچی د پلار د پاره وبال ګرځېدلی کله یې تمانچه راخیستې پلار یې ایشتلی کله د پلار سرمایه تښتولي کله یې داسې شرم اړولی پلار ته چې د هغې برداشت دی نشي کولی بیا وایي دا کم طرف نه دا مصیبت رالی ما خو نافرماني هم نه ده کړې رزق کې دې سوچ وکړه چې رزق دې د کوم ځای نه ګټلی دی دا حالت د هغې نه پیدا شوي دي همدغه وجه د زما خوږو وروڼو چې پوهه زنانه د سلفو د دور داسې وي چې هغوی به د خپلو خاوندانو سره د حلال خورۍ کې ډېر کومک کوو ډېر امداد کوو زما خوږو وروڼو وجه دا ده چې حرامو ته سړی محتاجه کېږي هغه د خپلې بیبي د وجې نه یا د بچو د وجې نه خپله سړی صبر کولی شي خو چې بیبي ورته فرمایشونه ورکړي او هغه دی په حلاله نشي پوره کولی مجبور دی چې حرام وکړي بچیان چې پیسې غواړي او په حلاله نه پوره کېږي مجبور دی چې دی حرام وکړي همدغه وجه ده چې سلف علما چې د دې نه بچو هغوی د خپلو بیبیانو ته د حلال خورۍ تربیت ورکړو بیبیانو به دومره اهتمام کو د حلال خورۍ شي د بعضو سلفو
ناراضي چې د هغه خاون به کله خپل روزګار ته خپل دکان ته به نو دا به ورته ویل چې یا سیدي انی اصبر على الم الجوع ولا اصبر على عذاب النار. خاوندا د الله نه ویریږه ګوره د ولګي درد برداشت کولی شمه خو د جهنم د اور درد نشم برداشت کولی. که داسې زموږ معاشره صالحه شي بیبیانې زنانه د الله د دین نه خبر شي داسې دیني مجالسو ته لاړې شي او څه ناڅه د دې اهمیت وپېژني هغه در سره معاونت وکړي ته به چرې به حرامو ته لاس ور واچوې تا ته به وایي خیر دی زما لباس دی په کلي کې کمزوری خوراک دی کمزوری کور دی کمزوری نور سهولیات دی نه خو چې زه د جهنم د اور نه بچ شم او تم بچ شي. دې وجې نه قرآن او سنت کې د ډېر اهتمام ذکر دی. د الله رسول به هم د دې ډېر سخت اهتمام کوي. یوه ورځ نبی صلی الله علیه وسلم په لاره را روان دی ګوري چې په لاره کې یو کجوره پرېوتې ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لولا انی خشیت انها من الصدقه لاکلتها. که په دې نه یریدلې چې دا صدقه دا کجوره د صدقې کجوره چېرته دی او موږ له صدقه حلاله نه ده په موږ صدقه حرامه ده نو ضرور به ما دا خوړلې وي. ګوره یو کجوره لار کې غورځېدلې ده یقیني نه ده چې د صدقې ده لیکن د الله نبي موږ ته تربیت راکوي ګوره چې خوراک کې ډېر احتیاط کوئ چې چېرته حرام لا نړ شي ځکه د حرامو نه ډېر غلط آثار منځته لاسته راځي. خپل بچو ته د ماشوموالي نه تربیت ورکوي. موږ څه ویو ماشوم چې ورانه وکړي یاره رکوټ دی نه پوهېږي ښه به شي بیا چې لږ لوی شي بیا ویو یاره هلکان دي ښه به شي ځوانان دي ښه به شي بیا چې لږ لوی شي وویو چې اوس خو د بال بچدار دي اوس زما خبره نه مني نو چرې موږ او تاسو د خپلو بچو سالم تربیت ونه کړو. وګورئ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې ماشوم ته د ماشوموالي نه خپل بچی ته د ماشومانې د دوره نه څنګه د حلال خورۍ تربیت ورکوي. یو ځلې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د صدقې کجورې راجمع کړې وې چې مسکینانو باندې تقسیمولې. حسن رضی الله تعالی عنه یو ماشوم بچی و په دغه وخت کې ماشوم هغه رالی د صدقې د کجورو نه یو کجوره خوله ته واچوله. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وایي کښ 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 په عربۍ کې داسې لفظ دی چې خلک یو ګنده سیز چې خوله له ویسي خلک ورته وایي وغورځوه ګنده دی ګنده دی. بیا ورته ویله بچیا تا ته پته نشته دی چې موږ اهل بیت صدقات نه خورو صدقه زموږ دپاره حلاله نه ده دا وغورځوه. ګوره خوله له ورغلې کجوره هغه چې وغورځېږي څه په کار هم نه راځي فایده هم نه راځي دی ماشوم و لا په دې وخت کې مکلف هم نه دی لیکن د ماشوم له د ماشوموالي نه د حلال خورۍ تربیت ورکه. بیا وروسته دا تربیت نه حاصلېږي داسې مه وایه چې ماشوم دی داسې مه وایه چې یاره هلکان دي څه به کوي ټول هلکان داسې کوي بیا به ښه شي داسې مه وایه چې مړه اوس بال بچهدار دی زما خبره نه مني څه وخت به یې مني. ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه یو غلام چې هغه غلام بدله پیسې راوړلې ابوبکر الصدیق له به ورکولې او ده به خوړلې لکه دا د غلامانو خراج او ټکس به په هغې مقررېده شریعت کې او د هغوی د لاس راغلی آمدن به مؤمنانو خوړه. یوه ورځ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته خپل غلام خوراک راوړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه وخوړو چې وخوړو غلام ورته وویل چې جناب تا ته پته ده چې دا خوراک د څه شو؟ ویل نه ویل دا جاهلیت دور کې ما د یو انسان سره دوکه کړې وه هغه له مې کهانت کړی چې زه کاهن یم ورک شوی څیز یا د غیب یو خبر به درته بیان کړم پیسې راکړه هغه پیسې پې زما قرض وي اوس مې ورسره ملاقات وکړ
هغه پیسې ما ته میلاو شي په هغې مې تاله خوراک راوړه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر سخت پریشانه شو، ګوته یې خوله کې داخله کړه او څه طعام چې و دی ټول وغورځوه. به یې ویل که دې طعام غورځولو سره دا کیسه کامیاب شوی نه وې نو د کلمې به مې بهر غورځولی وې، ځکه د الله د نبي وینا ده چې هره غوښه په حرام وټوکېږي اور به هغې دپاره ډېر مستحق دی. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه د هغه غلام یو ځل خادم هغه ته پی راوړل، هغه وسکل چې وسکل ډېر خوندور و. د خپل خادم غلام یې راوغوښته، ویل دا د کوم ځای نه و؟ ویل دا فلانۍ علاقه کې د صدقې په اوښانو باندې زه ورتېرېدلم، هغې مالته اوبه څښلې، دا اوښ مې اوبه کو نو هغې اوښان لشل نو ما له یې لږ پی راکړه، هغه ما په خپل مشک کې واچول او نن مې تاله راوړل تا وخوړل. عمر بن الخطاب رضی الله عنه هم خپله ګوته خوله ته داخله کړه او ټول پی یې بېرته واړول. اگر چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو مسلمان دی په دې بیت المال کې د دومره حق، لیکن د صحابه کرامو ډېر احتیاط و پرهیز و چې چېرې زما خېټې له داسې یو څیز لا نړ شي چې سبا مې په قیامت کې الله د دې په وجه راونه نیسي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو ځل ګبینو ته شوق شوی و، شاتو ته کور کې راغلی، ویل شات نشته روټۍ ورسره خورم؟ ویل نه. د هغه بیبي په هغه باندې ډېره مهربانه وه، یو دینار یې راواخسته او خادم ته یې ورکړل برید ته، ورته وویله چې ورشه او ته په دې باندې ګبین راوړه. چې رایې وړل عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د هغه نه لږ وخوړل. بیا ته پوښتنه وکړه چې دا چېرته؟ ویل تا بله ورځ وویله چې ګبین ته مې شوق شوی دی، ما لږې پیسې راواخیستلې وو، د صدقې برید مې ولېږه، یعنې سرکاري نوکر مې ولېږه، دې پسې ډاګي مې ولېږه، نو هغې سرکاري سورلۍ د دې دپاره استعمال کړه. هغه سخت پریشانه شو، ورته ویې ویله چې اتعبت راحلة بیت المال فی شهوة عمر، تا د بیت المال سورلۍ د عمر شخصي شهوت دپاره ستړې کړه. ویل دا ګبین راکړه. ګبین یې راکړل، په یو دینار چې اخیستې و هغې په 10 دیناره خرڅ کړه، دې له خپل یو دینار ورکړه او باقي بیت المال ته واچول. ویل دا په سرکاري سورلۍ راوړل شوي دي، د لرې نه دا ګټه دې کړې، دا ګټه بیت المال ته کړه. زما خوږو وروڼو، د خپلو بچو سره راځئ چې دا ترحم وکړو، چې بچی دې خیر دی لږ دردمن شي، لږ دې وږي شي، کپړی لباس دې د نورو ملګرو نه لږ کمزوری، خو چې زړی سالم وي، زړی بچ وي، کمال ته به هله رسېږي چې حلال خوري وکړي. د دې چې څومره امامان دي، تاسو یې واقعات واورېدل، هغوی په دې وجه کمال ته رسېدلي چې پلار په هغه باندې حلال خوراک کړو. تاسو وګورئ د علم الحدیث د فلک لمر امام بخاري رحمه الله چې د الله د کتاب نه لوستو صحیح کتاب دی لیکلی، په عالم اسلام کې په اهل علمو کې داسې متفق علیه شخصیت چې ټول امت د هغه د کتاب نه سیرابېږي او د هغه نه فایده اخلي. دومره عظیم خدمت په عالم اسلام کی بنیاد بل چانه لے کے خودلے اولنے سنگ بنیاد دی تمیز الصحیح والتمیز الصحیح عن الضعیف دکے خدا بنیادی ولیو زکه د پلار خپل بیبي ته ویلی و چې ما پیسې ګټلې دي، په دې کې حرام هم نشته، په دې کې مشتبه مال هم نشته، ته به دا د دې هلک په تعلیم باندې خرچه کې، نو په دې بنیاد به یو کمری انسان جوړ شي. پلار یې په هغې ارمان کې کامیاب شو او د اسمان څوارلسمه سپوږمۍ د اسمان لمر په شانه وځلېده. نو زما خوږو وروڼو، په بچو ته رحم دا نه دی چې د بچو باندې ګند وخوره او هغه سرکشه شي، نه د الله خبره مني، نه د الله د رسول مني، نه ستا قدر عزت کوي او په تام سرکشي کوي. تاله
درد سر جوړ شو پیرزو دا چې حلال خوراک په وکا چې الله په جديد الله رسول په جديد الله کور په جديد الله کتاب په جديد او مور او پلار په جديد یا الله په خپل فضل من د حرامونو محفوظ کا رب العالمین چې کوم لغزشات زمونه شوی دی هغه معاف کا الله آینده کې مونږ ته براخه حلال رزق راکړي چې د حرامونو په مستغنی شو اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وآخرتنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها قوة وبلاغا إلا عنتنا